ناوړې د اختطاف پېښه چې وشوله دا 14 د جولای باندې وه. په دې ورځ باندې ما غوښتل چې خپل وړوکي ورور ته یو تحفه واخلمه او ځکه زموږ اقامتګاه د اسلام آباد په امن ترین منطقې کې ده، زه هماغه ورځ په ټکسي کې لاړم. کله چې مې تحفه واخیستله بیرته مې غوښتل چې کور ته راشم. په همدغې دویمې ټکسي کې د اختطاف حادثه وشوله چې ټکسیران یو دویم نفر ټکسي ته رادننه کړو. ما همدې وخت کې شکایت وکړو، ومې ویل چې تاسو نشئ کولی یو دویم نفر هم ټکسي ته راولئ. بیا دا دویم نفر چې اختطافچي و دې ما ته مخ راواړو او ما ته ویل ستا پلار سفیر دی او ډېرې بد ردې ویلې او زه په همدې حالت کې وهلم هم. دا یو 3-4 دقیقې دوام وکړو او زه بس چې ډېره ویرېدم، زه بېهوشه شوم او کله چې زه په هوش راغلم زه فزیکي او روحي شکنجه شوې وم. هغې ځینه زه بیرته کور ته بوتلل شوم او د کور نه موږ په ډېر عجله لاړلو شفاخانې ته. په شفاخانې کې د پاکستان پولیس هم وو. هغوی همغې اولې دقیقې نه خپل تحقیقات شروع کړل، خپل سوالونه هر یوې تکرار ډول سره سوال کوو او ما هغوی ته جواب ورکوو. اما ځکه چې زه روحي شکنجه شوې وم، زه فزیکي شکنجه شوې وم، ما هغې وخت کې توقع د ډاکټرانو نه دا وه چې ما ته هغوی ډېره توجه وکړي او د اختطاف په قضایو کې داسې ډېرې مهمه معاینې چې په همغې اولو ساعتو کې باید وشي. مثلا زه مطمئنه یم چې هغوی ما ته د بېهوشي دوا راکړې وه ځکه زما سر ډېر ګرځېدو، ما ته 1 نفر 2-3 نفره ښکاره کېدل او دا معاینه باید چې وکتل شي چې دغه نفر چې اختطاف شوی او آیا دې ته بېهوشي ورکړل شوې ده که نه. دا باید 6 ساعتو کې وشي دا معاینه یا 12 ساعتو کې یا چې ډېر ناوخته شي 18 ساعتو کې. بعد له 18 ساعتو کې د هغې تاثیرات نه پاتې کېږي او یا باید وکتل شي دا نفر چې اختطاف شوی د هغې کالي څه رقم ښکاري یا مخاولي حالت یې څه رقم ښکاري، آیا زخمي شوی دی. دا ټولې ډېرې مهمه معاینې چې مستقیما د پولیسو تحقیق ته هم ډېر کومک کوي. اما زه نه پوهېږم چې علت یې څه دا معاینې په مکمل شکل سره ونه شولې او حتی ډاکټرانو په خپله لکه پولیسو غوندې سوال کوو. ما ته ویلې چې لکه د اورتوپیدي ډاکټر چې د هغې اصلي وظیفه دا ده چې د هډوکو معاینه وکړي، ما ته وایي چې ته ما ته ووایه چې څه وشو. یعنې ما فکر کوو هغه به زما د صحت پوښتنه کوي. ما ورته وویل چې یعنې کوم ځایونو کې مې درد دی. هغوی وایي چې نه. ما ته وویل 2 بجې راووتې، یعنې د اول نه راته قصه وکړه تر اخره پورې. ډېره جالبه ده چې د اورتوپیدي ډاکټر ولې باید پوه شي چې زه 2 بجې د کور نه وتلی یم، آیا ټکسي کې تللی یم، آیا رسمي موټر کې تللی یم. او پولیسو سره موږ د همغې اولې ورځې نه ډېره صادقانه همکاري لرله. ګر چې زه په ډېر بد حالت کې وم، زما ټول ځان درد کوو، زه ګنګسه وم، ګیچه وم، اما بیا هم ځکه هغوی ویلې چې هر څومره چې موږ عجله وکړو عاملین هغوی کولی شي چې زر ګرفتار کړي. نو موږ همغه اوله شپه تقریبا 3-3:30 بجو سهار پورې پولیسو سره په اسلام آباد ښار کې ګرځېدلو تر څو چې د حادثې محل پیدا کړو. په سبا او په 3مه ورځ موږ هم همدغسې همکاري هغوی سره لرله. په 3مه ورځ د هغوی یو تحقیقاتي ټیم و چې هغوی ټیم هم په تکرار ډول سره سوال کوو او موږ ورته ټول معلومات ورکړل، ټول سوالونه ورته بیا هم جواب ورکړل. بیا کله چې ترکیې ته لاړلو، ترکیې کې ګر چې 3-4 ورځې د حادثې نه تېرې وې، هغوی ټولې هغه معاینې چې د اختطاف په قضایو کې مهمه وي هغه ټولې مکمل شکل سره وشولې او زما په صحي راپور کې د روحي او د فزیکي شکنجې درس هم وشو. زه فضل د خدای اوس د فزیکي لحاظه زه ښه یم، اما روحي لحاظه زه حتما یو څه نور وخت هم ضرورت لرم ځکه داسې هېڅکله شپه نه وي چې زه په 2-3 دفعې یو دفعه په شوک کې راجي کېږم او داسې فکر کوم چې زه بیا هم همغې حادثې په محل کې یم.
او زه ډیر بد خوبونه وینم. نو د روحي د لحاظه زه مطمئنه یم چې حتما نور وخت هم ضرورت لرم چې زه صحتمند شم. زما غوښتنه د خپل دولت نه همدا ده چې دا حادثه چې د یو ځوانې جنۍ د هغې فامیل او د ټول ملت د وقار او د حیثیت مسله ده همداسې په وړاندې پیګیري کړي. او زما توقع د پاکستانی مقاماتو نه دا ده چې هغوی په صداقت سره په دې کار کې همکاري وکړي او عاملین گرفتاره کړي او مجازات یې کړي او بدون له تاخیره دا کار وکړي، ځکه چې دا حادثه د اسلام آباد ښار کې په رڼا ورځ کې د هغوی په امنترین منطقې کې دا د اختطاف ناوړې پیښه وشوله.